د سعودي عربستان د ملک سلمان د بشري مرستو مرکز د نورستان له سیلاب ځپلو کورنیو سره د مرستې لپاره د خوراکي توکو زر کڅوړې برابرې کړي او له ډلې یې 1500 نن د افغاني سرې میاشتې ټولنې ته وسپارلې. د سعودي عربستان د ملک سلمان د بشري مرستو مرکز د مطبوعاتو مسؤل عبدالله مرادي د معلوماتو له مخې په یاده هره کڅوړه کې 50 کیلوګرامه اوړه، 15 کیلوګرامه لوبیا، 15 کیلوګرامه بوره، 15 لیټره غوړي او 15 کیلوګرامه وریجې شامل دي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې مرستیال حافظ عزیز الرحمن سرې میاشتې ته د 1500 کڅوړو مرستې د سپارلو په مراسمو کې وویل چې د سعودي عربستان د ملک سلمان د بشري مرستو مرکز په ټوله کې د نورستان له سیلاب ځپلو سره زر کڅوړې مرسته کړې ده. د وویل چې 1500 پاتې کڅوړې به هم په راتلونکو پړاوونو کې د افغاني سرې میاشتې ته وسپاري ترڅو له لارې یې سیلاب ځپلو ته ورسول شي. همیشه چې افغانانو ته کوم مصیبت رسېدلی دی په هغه کې زموږ سره اسلامي ورونو همیشه کومک کړی دی په مختلفو اوقاتو کې مختلفو دولتونو څخه زموږ سره کومک شوی دی. په دې اوس حالت کې چې د نورستان کوم سیلابونه راغلي دي په دې کې موږ سره د سعودي حکومت چې د هغو نمایندګي اوس فی الحال موږ سره په دې کومک کې مرکز سلمان چې انساني او کومکونه کوي هغه زموږ سره تقریبا د زرو راشنو یا سله غذایي چې دی ورته وایي په دې کې خوراکي مواد د زرو کورو د وعده زموږ سره وعده کړې ده چې اوس په فی الحال 1500 نقد موږ د دې څخه تسلیموو. د راپورونو له مخې وړمه ورځ د نورستان ولایت په مرکز پارون او شاوخوا سیمو کې د راوتلو سیلابونو له امله د دغه ولایت د خاروال او د کنډک قومندان په ګډون 24 کسانو ژوند له لاسه ورکړی او 15 یا نور ټپیان شوي دي. په کابل کې د سعودي عربستان د سفیر مرستیال استاد علي بن محمد الحسن په نننیو مراسمو کې ویل چې نورستان کې د سیلاب له امله د رامنځته شوي مرګ ژوبلې او زیانونو له امله د سعودي عربستان د پاچا د خواخوږۍ او تسلیت مراتب د افغانستان ولس ته وړاندې کوي. د حرمین شریفینو د خادم په استازیتوب د سعودي عربستان د پاچا د خواخوږۍ او تسلیت مراتب د افغانستان ورور ولس ته وړاندې کوم. له لوی خدایه د هغو کسانو لپاره چې خپل ژوند یې له لاسه ورکړی د مغفرت او رحمت دعا کوو او ټاپیانو ته د ژر تر ژره بشپړې روغتیا هیله لرو. په همدې مراسمو کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې مرستیال حافظ عزیز الرحمن ویل چې سعودي عربستان تل د افغانستان د طبیعي پیښو پر مهال د افغانانو تر څنګ ولاړ پاتې شوی دی. حافظ عزیز الرحمن ټینګار وکړ چې طبیعي پیښې باید له سیاسي موضوعاتو جلا وساتل شي. معلومه ده چې دا بشري ناورینونه دي په دې کې باید چې هیڅ قسم نور مسایل ته دخل ورنه کول شي، سیاسي مسایل او نور داسې مسایل ته دخل ورنه کول شي. موږ پر ټولو هغه بشري مرستندوی مؤسسات باندې غږ دی چې هغه په دغه شرایطو کې او په دغه مصیبتو کې د افغان ولس سره ودرېږي. د زیاته کړه چې د نورستان د سیلابونو له رامنځته کېدو وروسته افغاني سرې میاشتې له هغو نړیوالو مرستندویه بنسټونو سره بیړنۍ غونډه کړې چې د دې ټولنې په چوکاټ کې فعالیت کوي او یو شمېر دغو ادارو د خپلو امکاناتو په کچه د مرستو ژمنه کړې ده. پژواک خبري اژانس د پیښو رښتینې هنداره